خپل ذکر دومره قوي کړئ چې ټوله شپه کوروالی کوئ. سلامونه دوستانو، یو ځل بیا هم درته د یوې نوې ویډیو سره راغلی یم. امید لرم چې تاسو به هم ټول روغ جوړ او خوشحاله وئ او دا ویډیو به هم تر پایه راسره وګورئ. د ویډیو د شروع کېدو مخکې باید یوه ضروري یادونه وکړم. که تاسو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب، نو مهرباني وکړئ چینل درسره ضرور سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګنټۍ نشان هم کلیک کړئ. دوستانو، تاسو دغه یوه نسخه استعمال کړئ. په دې نسخه کې 3-4 شیان دي، طبیعي شیان دي او ډیره زبردسته نسخه ده. او بیا تاسو خپله هم ځان وګورئ چې ستاسو ذکر څومره قوي کیږي او ستاسو د ذکر مشکل څومره په کم وخت کې حل کیږي. دوستانو، دا چې نن سبا ډیر زیات کسان دي د دوی ذکر مشکل لري، کمزوري لري او دوی ته خفوي او سوچونه ورته وهي چې څه ډول به زه خپل ذکر قوي کړم ترڅو د خپلې ښځې سره خوندور او قوي کوروالی ترسره کړم. نو که تاسو هم دا ستونزه لرئ، ستاسو ذکر سم کار نشي کولی او غواړئ چې ذکر مو ښه قوي کار وکړي او ښه قوي کوروالی ترسره کړئ، نو تاسو همدغه نسخه استعمال کړئ او بیا خپله هم ځان وګورئ چې په تاسو کې څومره توپیر راځي. دوستانو، تاسو په دغه نسخه کې 3 شیان باید استعمال کړئ. اول به تاسو نیمه ماڼه راواخلئ. ماڼه یا سیب دغه به تاسو نیمه راواخلئ او تاسو به یې 1 ګیلاس شیدو ته واچوئ. دا باید تاسو یو میکسر ته یا یو جوسر ته واچوئ، یعنی یو ماشین ته، او په هغې سره تاسو دا مایده کړئ ترڅو شیدې او دغه ماڼه ورسره مایده شي. او بیا به دې ته تاسو 5 دانې کجو هم ور واچوئ، یعنی نیمه ماڼه، 1 ګیلاس شیدې او 5 دانې کجو. په دې پسې به تاسو ماشین چالان کړئ او دا به ښه سره مایده کړئ او میکس به یې کړئ. له هغې وروسته به تاسو دغه نسخه چې ما درته یاده کړه دا به تاسو وڅکئ. 1 ګیلاس ترې جوړ شي نو دا به تاسو وڅکئ او دغه نسخه تاسو کولی شئ چې تر 1 میاشتې پورې استعمال کړئ، یا هم تر د ماسخوتن په وخت کې دغه نسخه استعمال کړئ او یا هم د سهار په وخت کې دغه نسخه استعمال کړئ، خو په ورځ کې 1 ځل. او بیا خپله هم تاسو ځان وګورئ چې ستاسو وجود څومره قوي کیږي، ستاسو جنسي طاقت څومره زیات یعنی ډیریږي او ستاسو ذکر هم څومره ورسره ښه کیږي. دوستانو، د ویډیو لیدلو مو ډیره زیاته مننه. ویډیو در سره لایک او چینل هم ضرور سبسکرایب کړئ. مننه.